سلامونه لیدونکو او اوریدونکو دغه کومه ویډیو چې تاسو ګورئ د پلازمینه کابل ښار دی او د خیرخانې ساحه ده او د سرای شمالي غونډۍ په نامه باندې دغه ساحه نومېږي. دا زه چې اوس د غونډۍ په سر کې ولاړ یم نو ما هم وغوښتل تاسو سره د دې ښایسته موقعیت نه یوه ویډیو شریکه کړم تر څو تاسو هم د لیدو نه خوند واخلئ. په دې ویډیو کې چې تاسو دغه مخامخ غرونه چې ګورئ دا د کوتل سړک دی او دغه د کوتل خواته لار ده چې شمالي ولایتو ته د لار دا سړک غځېدلی دی. نو بیا دغه مخامخ ساحه چې تاسو ګورئ د 315 یا 315 ساحې په نامه باندې دا ساحه نومېږي. دغه ویډیو کې چې دغه لاندې کومې ودانۍ چې تاسو ګورئ دا پخوانۍ ودانۍ دي. فکر کوم دلته کومه فابریکه وه. د مورد کې زه کوم خاص معلومات نه لرم او د دې فابریکې تر څنګ هدیره د قبرونه دي. دغه مخامخ کورونه چې تاسو ګورئ د سړک نه غاړه دا د ایسي اول په نامه باندې ساحه ده. نو دلته به هم موږ په دې غونډۍ په سر کراره کراره قدم واخلو او تاسو ته به دغه چپ لاسه دغه ټوله ساحه وښیو. دا د ایسي اول ساحه ده، د قلعه نجاره ساحه ده، اپل او تتر قصبې او د 500 فامیلیو ساحو پورې ټول دې ځینه معلومېږي. او هغه مخامخ هم یو سړک دی هغسې قصبې خواته تللی. دا سړک هم د کوتل خواته پاس تللی دی. نو راځئ مخ ته ولاړ شو او تاسو هم ویډیو تر آخره پورې راسره وګورئ، ملتیا راسره وکړئ. د افغانستان اوسني فیلي چارواکو دپاره او بیا په خاصه توګه د کابل ښاروالۍ دپاره زما یوه مشوره دا ده چې که د سرای شمالي غونډۍ په سر باندې د قبرونو پر ځای که یو معیاري او پرمختللی هوټل جوړ سي او د غونډۍ د پاسه یو تفریحي پارک جوړ سي او د دې غونډۍ تر څنګ شاوخوا ته تفریحي او شنه پارکونه او شنې ساحې جوړې سي نو د دغه غونډۍ نه د کابل ښاروالۍ د کال میلیارډونه افغانۍ ترلاسه کولی سي او د هیوادوالو دپاره به دغه یو تفریحي ځای سي او دلته به د دې غونډۍ د سر نه کولی سي ټول کابل ښار ننداره کړي. تاسو په دې ویډیو کې ګورئ څومره یو ښایسته منظره لري. نو بهتره ده دغه زما غږ د چارواکو ته ورسوئ که دو دا زما غږ واوري. دغه غونډۍ نه اپل او چې هغه کوم سړک چې تاسو په دې ویډیو کې ګورئ دا د نړیوال هوایي ډګر خواته غځېدلی سړک دی. دغه مخامخ کوم پټي چې تاسو ګورئ دا د بادام باغ پټي دی، یعنی بادام باغ ساحه ده او هغه مخامخ غر چې تاسو ګورئ
هغه لاندې ورسره باغ بالا دی، هغه سیمه هم ښه ده. بیا هغه لار هغسې افشار او سیلو خواته او قرغې خواته تللې ده. هغه مخامخ بیا د غره لمنه کې تاسو چې ګورئ نواباد ساحه ده. هغه مخامخ کوم سړک چې تاسو ګورئ هغه د سرای شمالي نه تر تایماسکن چارې پورې غځېدلی سړک دی، او دغه غځېدلی سړک چې تاسو ګورئ دا د پروان سې خواته هغسې پروان دو خواته دا سړک تللی، او هغه مخامخ کومې ودانۍ چې تاسو ګورئ دا تازه جوړې سوي دي. که د کابل ښاروالۍ په دې سرای شمالي غونډۍ باندې یو پرمختللی هوټل جوړ کړي او سره د یو تفریحي شین پارک جوړ کړي، نو دا ځای به د کابل په سطح یو په زړه پورې ځای وي، او د دې موقعیت نه به تاسو ډېر په اسانۍ هم ورځې هم د شپې خوا منظره ګورئ. او دغه مخامخ چې تاسو ګورئ دا د افشارو غر دی، اپل او ته افشار او سیلو ساحه ده چې اپل او بیا کوټې سنګي ته لاره تللې ده، نو ډېره په زړه پورې منظره دی. تاسو هم په دې ویډیو کې وګورئ.
دغه مخامخ چې تاسو ګورئ دا هم په دې سرای شمالي غونډۍ په سر باندې یو ښایسته جومات دی. که ویډیو مو خوښه سوه لایک او کومنټونه مو د یاده ونوځي. زما چینل سمیر شینواري په نامه باندې هم در سره سبسکرایب کړئ. د توجه نه مو مننه.